دا وتا ستا په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دین علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریر با هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 2912. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دی آیت پاک کے رب العالمین دا اولیاء اللہ ذکر کئی او د دو سیزونو بیان کئی. یو دا چې د الله اولیاء او دوستان څوک دي. عموما زمون خلق دې کې خطا کیږي. څوک چې د الله او داغه د رسول د وینا مطابق اولیاء دي د الله دوستان دي امون یې کړی دي. او کم چې په دې جامه کې په غلطه طریقه داخل شوی دي هغې ته مونږ د الله دوستان او اولیاء وایو. نو په دې آیات کې الله د هغې ذکر کوي او بیان کوي چې اولیاء الله د الله دوستان څوک دي. دویم چې کوم اولیاء دي بزرگان د الله دوستان د الله په نزد د هغوی څونه لوی مقام دی. دا دو خبرې دي. رب العالمین فرمایي چې خبردار زما دوستان چې دي اولیاء دوستانو ته وایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. د آخرت ژوند خو یې داسې دی چې هیڅ قسمه یره خفګان رنجش به دې ته نه پیښېږي. او که دنیا کې د سړي نه څه مال دولت بچی پاتې شي دې پسې به خفه او غمجنم نشي. عموما چې سړی مري د دوو څیزونو فکر یې وي. یو دا چې قبر کې به څه میلاویږي عذاب او په خوشحالي او ځنکدن به مې څنګه او آخرت به مې څنګه جنت ته به ځم که دوزخ ته به ځم دا سوچي په زړه کې. نو الله فرمایي لا خوف علیهم دا یره به په دوی ني. ځنکدن به هم ښي د سخت یره به ني. قبر به هم ښي د قبر د عذاب یره به ني. سوال او جواب کې هم کامیابی یره به ني. او د پولیس صراط او د محشر د ورځې د سختو د جهنم او د دوزخ یره به هم ني. لا خوف علیهم. او دویم فکر سړی سره چې مري د دیو چې دا بچی به مې څه کوي. زه خو به مړ شم بچی به څه کوي. دا ځمکه به څه کوي. دا مال به څه کوي. دا سمانه پاتې دي. دا کارخانه او دا دولت او دا قصې پسې دا به څه کوي. دې پسې سړی فکرمن او غمجن او زیات غم د ښځې او د بچو او د رونو او د کشرانو وي. دا به څه کېږي.
نو الله فرمایي ولا هم يحزنون که دنیا کې د دین بچی مال دولت د خوشاله شي پاتې کیږي د دې زړه به پس نه خپه کیږي دا سه خوشحالي به الله ورکی چې د دنیا دا معمولی سيزونه به تیر شي لکه دنیا کې په یو سړی او غم راشي او غم پس بیا مضبوط او غټه خوشحالي ملو شي لکه 10 روپیا ته روکی شي واخ واسلو غټي نو د 10 روپیا غا سوچ او فکر ختم شو کله لاله خدای سل رااله دا رنګ کدت په دنیا کې خوشاله پاتې شوي اخوا د جنت داسې خوشاله به الله ورتوخي چې دی باغی په زیرو فکر منني غمجن بني دا خلوی مقام شلا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبد آخرت یری او دنیا کې چې کم مال دولت خوشحالی پاتی پاغه پس غمجن بني او د دنیا جون به هم خشتای دنیا کې به جون د خوشحالو وي د تکلیف بني فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون الله فرمای من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن چې کوم صالح دی او مسلمان صالح دی مؤمن صالح دا الله دوست دی دوست نو الله فرمای فلنحيينه حياة طيبة دنیا کې بخشتو خپل جون ورکم ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون د چې کوم خپل عمل کړی دی الله تخکله دا غینه د چې کوم توقع ده دا توقع نه زیات خشتا اجر او ثواب ورکم نو دا الله اولیاء او دا الله دوستانو دنیا مخي اخرت مخي دا الله دوستان څوک دي د ټولو نه مضبوط او غټ دوستان خو پیغمبران دي انبیاء او رسولان دا دا الله اولیاء او دوستان دویم نمبر بیا صحابه کرام د پیغمبرانو مرګري او خصوصا زمونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه چاته چې صحابه کرام وي حضرت ابوبکر صدیق او عمر فاروق او عثمان ذو النورین او علی مرتضی او داسې نور صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین د دې ډېرې لوی مرتبه د الله پنس قرآن شریف کې الله فرمایي رضي الله عنهم ورضوا عنه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة دارنگی په نور آیاتونو کې الله د دوی ذکر کوي والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل دا د پیغمبرانو د مرګ دا عبدالله ابن مبارک نے ودل چاہتا پوسک لوی محدث او عالم او دا اللہ ولی بزرگ تیر شوید وی حضرت معاویہ سے غورہ دے کہ عمر ابن عبدالعزیز معاویہ سے صحابی دے پیغمبر علیہ السلام او عمر ابن عبدالعزیز تابعی دے او عمر ابن عبدالعزیز دیر عادل بادشاہ تیر شوید دے دومره انصافدار بادشاہ تیر شوی دی چې په مخ د ځمکه به داسې انصافدار بادشاہ یو که آخره زمانه کې حضرت مهدی راځي نو وي و باقي سوال نه پیدا کېږي داسې انصافدارو د ښځه د بادشاہ لور وه او د تره لور یې وه او ډېر دولتمند انسان دومره دولتمندو چې یو جوړه به سار بدلول او یو به ماخام بدلول او قیمتي جامې د نفاست او د پاک دامنه انتها ته رسېدلې پټي ګرد و غبار چې په جامه به پرېوت درو د لس به بدلې کړې او ښځه د بادشاه لور وه او داسې د بادشاه د کورنۍ سره تعلق و دولت ته و اسونه او غلامان او مریان هر څه ډېر تېر او چې کله بادشاہي ورته حواله شوه چې څومره مال دولت ټولې بیت المال کې جمع کړ یو جوړه کې به ګرځېده د جمعې په ورځ به غسل خانې ته ننوت جوړه به یې ووینځله په خپله ځان له نو چې اوچه به شو نو بیا به یې واغوسته
غټي غټي ټوټې به جامو ته صادرونو ته لګېدلې وي او چې څومره سامان مال دولت ور سره هغه د ښځې نه واغې شوې ښځې ما ته پته ده چې دا د بیت المال دی که تاله پلارم کړی د بیت المال دی خفه کېږه ما دا ټول بیت المال ته وقف کوم وی که ما سره زما په دې جون ګزاره کولی چې خو ډېره ښه ده که نه شي کولی خفه کېږه ما طلاق به درکړمه ته خپل انتظام ځان له پخپله کوه هغې وی نه ولې نه کوم تا سره ګزاره جون دی دا بادشاه ته چې ورسېد جون دی د سختو او د تکلیفونو شو دومره د انصاف بادشاهي تاسو دې نه اندازه ولګوئ چې د په بادشاه کې به شرمخ زمرې په ځنګل کې د ګډو چیلو سره یو ځای ګرځېده په ګډو چیلو به حمله نه کوله دا د عقل نه بار خبره ده دې ته غټ کرامت ویل کېږي عقل نه بار خبره ده یو ورځ شرمخ په چیلې حمله وکړه او چیلې وشلوله چې کوم شپون کې وغوي انا لله و انا الیه راجعون عمر ابن عبدالعزیز وفات شو چا ورته وی تا ته څه پته ولګېدله غلطه خبره دی وکړه خولې نه غلطه وویستله اخو د اخبار نشته ټي وي نشته بل څه نشته هغه زمانه کې دا سو نا ورته وی چې تا ته څه پته ولګېده خو په میاشتو په مزل تا نه بادشاه لرې دی ته څه خبرې چې عمر ابن عبدالعزیز وی چې وفات شو وی بس ما ته پته ولګېده چې وفات شو د څه نه ته وی وی ګوره چې د هغه کله نه بادشاهي شروع شوې ده نو شرمخان به زمونږ ګډو چیلو سره یو ځای سره سرېدل حمله نه ده کړې او نن شرمخ زما په چیلې حمله وکړه معلومیږي دا چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شوی نو چې د عدل او د انصاف حکومت ختم شو نو معلومیږي دا چې عمر ابن عبدالعزیز دنیا نه تللی واقعي کې معلومات وشو عینهم هغه وخت کې عمر ابن عبدالعزیز وفات شوی څومره نیک بادشاه نو دا عبدالله ابن مبارک نه چاته پوسو کو وی دا عمر ابن عبدالعزیز غوره دی او امیر معاویه صاحب حضرت معاویه صحابي کم یو پکې غوره دی نو عبدالله ابن مبارک وته وی وجود دلاله غونی غونی کو وی ختمه ودرېدل دا دې سو ولی صاحب وی کټوله دنیا د عمر ابن عبدالعزیز غوندې سړونه ډکه شي ټوله ځمکه ټوله ځمکه د عمر ابن عبدالعزیز غوندې خلقو نه ډکه شي نو د حضرت معاویه صاحب خو پرېږده د هغه د اس د خپو هغې دوړې ته نه رسي چې په کم اس د نبي علیه السلام سره په ملګرتیا کې جهاد کړی دی دا خو لا لویه خبره ده د هغه اس هم لویه خبره ده د اس د خپو خاورې ته هم نه رسي دا خو د حضور پاک ملګری صحابي دی اول نمبر اولیاء کرام صحابه دي اول نمبر او نبی علیہ السلام په خپل فرمای خیر القرون قرنی زما پیړۍ نه بهتره پیړۍ په مقدس مکه نشته من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب نبی علیہ السلام فرمای زما دوست سره که چا دشمنی وکړه زما د طرف نه ورته اعلان جنگ دی اعلان جنگ نو اول نمبر اولیاء کرام څوک شو په مقدس مکه صحابه کرام د حضور پاک مرګري هغه مرګري چې نه ناره تکتلی دي نه لوګي تکتلی دي نه تند تکتلی دي نه شلیدل جامې تکتلی دي نه پلار او مور ته او کلی او قوم او دولت تکتلی دي خو چې حضور پاک مبارک فرمایي را پاسا ورمنډوي پلارم پریدي مورم پریدي بچیم پریدي قومم پریدي دولتم پریدي هر څه پریدي دا نه وي چې سیب پرې ګډوډه خورم سیب د واده شپه مې ده نه نه حضرت حنظله رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري سیب دا خو د واده شپه ده که نه سبا به درځم نه نه حضرت سعد رضی الله عنه د واده شپې ته نه ګوري واده به خپل کار کوي رسول الله مبارک میدان جنگ کړي واده سره به څه کوم دې ته بیا نه ګوري نه واده ته ګوري نه د واده هغه خوشحالۍ ته ګوري نه دې ته ګوري چې دا مې بچی دی حضرت ابوبکر صدیق جنگ کې میدان کې بچی پسې منډه وای نه دې ته ګوري چې دا مې ماما دی حضرت عمر فاروق فرمایي ماما مې دې ټولو نه مخکې ده بیا وجنه نه دې ته ګوري چې دا مې تره دی نه دې ته ګوري چې دا مې پلار دی نه بس دا الله د پیغمبر حکم میدان ته دانګلي دې ته هم نه ګوري صاحب جامې مې شلېدلې دي صاحب دا خو زما لویه کارخانه ده په مکه کې
او لوی جیداد دی د ما په مکه کې او بال بچ مې دی اوس خرګنۍ مې ده دا بس کوم نه هجرت دی ځای چې ځو استم نه د دې نه غټ اولیاء په مخ د ځمکه بل څوک شته کوم سړی چې د الله په لار کې د خپل مال نه او د خپل سر نه او د خپلو بچو نه او د خپل مال نه او د خپل کلي نه تیر شي زما په ذهن کې روده نه غټ ولی الله په مخ د ځمکه بل نشته د الله د رضا لپاره او دغه صحابو زندگی وه کرامات هم تخکار د صحابو نه زمون خلق دلته لک خطا کیږي کله عقل نه او ناشنا غوندې کار وویني کله ارچا نه ښکاره شي دی وي بس دا بزرګ دی که یو ساحر او جادوګر کوټګر ورته داسې ناشنا غوندې کرتب وکړي که نه بس دی ویل که دا خو لویسبرګ دی چاړې په خولې ومنډله اوس چاړه په خولې منډل د کوم ځای نه زبرګي شوه هلکه دا خو ډېر لویسبرګ دی دا ولې زبرګ دی دی خو مونځ نه کوي نه دا خدای ته رسېدلی د مونځ ته ساجد دی اوس پیغمبر علیه السلام نه زیات خدای ته رسېدلی بل څوک شته هغه خو تهجد پرې نه ښودل هغه خو روژه پرې نه ښوده هغه خو مونځ پرې نه ښوده شین کمیس پیچولی پرتوک بینی سخا بین بتیزی سگرٹ بسکی خپیب لخپی بگرزی سرطور سر بگرزی غاڑی تا بے پینزل لزگد تسبیح چولی او کچکول بے پغاڑ کی پروتی او خیر بغواڑی او منز بنکئی سگرٹ او چیلم بسکی او علکا دا دا خدای ملنگ دا خدای ولی دی گوری دا تباغک نکی دا خدای ملنگ دی کمیس اوچت کا پرتوک بینی شین کمیس چولی مون خلق دلته خطا شو مونږ دی او سړی نه کوي هغه دی ولی شي او فاسق دی نبی علیہ السلام فرمایي هلکه دا پلان کې سړی خو مونږ نه کوي جی ایک نماز مکہ میں ایک مدینہ میں ایک بغداد میں یہ خو یو په مکه کې کوي بل په مدینه کې کوي بل په بغداد شریف کې کوي او غواړي خیر دومره چې خدای ته رسېدلی په یو قدم دی رسېږي مکې ته نو دا د خلکو نه سوال او خیر ولې کوي او د لوی درجه خاوند سوال خو آرام نبی علیہ السلام فرمایي چې کم انسان د مخلوق خدا نه سوال کوي سوال د قیامت پر ورځ برده په مخ کې اډو کې ښکاری غوښه به پینی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زنوي او نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کم انسان نور درته تل په لاس کې راکوز کې نور او سپومه درته په لاس کې راکوز کې خدا گوتی دا بند عمر دا شریعت او دا سنت و خلافی دا با ساحر کوٹگر جادوگری دا با نیک سڑینی اس بزر دا ولی او دا اللہ دا نیک بندہ جانچ پڑتال چکم دا حضور پاک پا وینا بے کم چاہے وہ تا وہی نو باتا پسارو چشم چاہے وہی ندے نو نبی لور بسوک پی جنی لور بے پی جنی چې دا پوهېږي که نه سره زر به څوک پېژني زرګر به پېژني ما له کروړې زه په سرو زرو څه پوهېږم زه نه پوهېږم هغې سره یوه راکوټې غوندې کاڼې دي په هغې یو مږي نو پته لګي چې دا سره زر څنګه دي او د هغه کاڼې نه پته لګوي چې دا ښه زر دي او که بېکاره زر دي څو کیرډه دي کیرډ ورته وایي که څه شی دی که ما له دې راوړل او زه په تور کاڼي مږم نو ما ته څه پته لګي دارنګې زما رونو د اولیاو د بزرګانو کسوټی هغې کاڼي ته کسوټی وایي هغه د حضور پاک مبارک وینا ده د دواړو جهانو مبارک سردار د الله قرآن چې وایي دا سړی به ولی دی او نیک دی بېشک به وي او چې هغه وایي نه دی نو نه به صحابو نه شوي دي صحابو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په مدینه منوره کې په منبر ناست په دا منبر او د میاشتو په مزل لښکر لري دشمن سره جنګېږي او د لښکر مشر کمانډر ان چیف چې و هغه ساریه او دې د جمعې تقریر کوي حضرت عمر رضی الله عنه دې ځای نه آواز کوي یا ساریاتو الجبل الجبل ای ساریه غر نه ځان وساته دې غر ته وګوره غر نه ځان وساته دا آواز یې وکړه او خپل تقریر شروع کړ چې کوم صحابه ورته تابعین ناستو چا وی عمر صاحب څه ناشنا واقع ورته پیښه شوه ده کې تقریر په دوران کې آواز وکړه چا وی یاره بوډا دی کمزوری دی پوه نه شو هیبت او جلال خو ذاتو چا تپوس هم نه کړی شو هغه د ساریه لښکر چې څه موده پس راغی واپس چاته تپوس وکړه هلکه پلانکې جمعه باندې پلانکي ټیم خو څه ناشنا واقعه نه وه پیښه
وی ولې نه څو وی دشمن سره جنگ کو دشمن مخکې دې مونږ ورپسې یو دشمن مخکې دې مونږ ورپسې یو وی دې کې مې یو आवाज واورېده یا ساریتو اے ساریه الجبل الجبل دې جبل نه ځان وساته غر ته وګوره غر ته متوجه شه وی چې ما دا आवाज واورېده وی ما وی چې والله انه لصوت عمر قسم په الله چې دا د عمر فاروق आवाज دی وی چې شاته مې غر ته وکتل په غر را پسې بل لښکر را روانو که د عمر आवाज مې نه اورېدلې مونږ خو مخکې خیال و شاته نو دل کړی به خو چې مې وکتل نو شاته هغه غر والا ته متوجه شو نو هغې د شکست ناس په مدینه منوره کې دی او د میاشتو په مزل لښکر لرې دی د مدینې شریفې نه یې وینم او आवाज ورکوي هلته یې اورېد دې ته کرامت وایي کرامت شرافت او عزت ته وایي د یو نیک انسان نه د الله د نیک بنده نه دا پکې شرط ته ګورئ د الله د نیک بنده نه چې د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته کرامت وایي او که د پیغمبر نه د عقل نه بار یو کار ښکاره شي نو هغې ته معجزه وایي خو دا پکې شرط دی چې د الله د نیک بنده د لاس که د یو کوټګر او جادوګر نه د لاس نه څه داسې ناشنا کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی که د یو ساینسدان د لاس نه یو کار ښکاره شو هغې ته به کرامت نه وی کرامت او دې څیزونو کې فرق دی کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي هغه د الله له طرف نه او دا ساینسدانان چې کوم ناشنا شی جوړوي هم ناشنا شی وي یا دا ساحران کوټګر چې کوم کار کوي لوټه اوړه کوي پکې اوبه را پیدا شي چاله په خوله منډي شیشې خوري دا هم ناشنا کار دی لیکن دې کې استادي شاګردي چلیږي یو جادوګر نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي داسې ده که نه ده د یو ساینسدان نه دغه د جز جوړولو د بم جوړول چل یو زده کوي او د بل نه بل زده کوي د بل نه بل زده کوي د دې اسباب مادي بي مادي یو بل نه چل زده کوي نو استادي شاګردي پکې چلیږي د کوټګر شاګرد کوټګر دی د بل نه چل زده کړی هغه د بل نه زده کړی او چته هم دا اورېدلی دي چې د سلیمان علیه السلام زوی هم به تخت پاوا ګرځو چته هم اورېدلی دي چې د نبي علیه السلام مبارک د بوتو نه اوبه بېدې نو د هغه د نوسونه حسن حسین یا د هغه د صحابو نه دا چل زده کړی نه په معجزه کې او په کرامت کې استادي شاګردي نه چلیږي د هغې داسې اسباب نشته چې یو بل نه سړی زده کړي او استادي شاګردي پکې وچلېږي د هغې ډایرکټ تعلق د الله سره دی الله چې وغواړي د نیک انسان نه به یو ناشنا کار ښکاره کړي چې ونه غواړي نه به ښکاره کوي او ساحر او کوټګر خو هر وخت چې غواړي هغه خپل کار کوي هغه سره څه اسباب وي خو مونږ یې نینو مونږ پرې نه پوهېږو او پیغمبر سره هېڅ اسباب نی د الله ولی سره هېڅ اسباب نی چې الله وغواړي او د پیغمبر د لاسه ناشنا کار ښکاره کړ دا به معجزه او چې الله غواړي او د نیک انسان د لاس نه یو ناشنا کار ښکاره کړ هغې ته به کرامت وي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي بخاري شریف کې حدیث چې ودل حضور پاک مبارک له میلمانه رالل وی اواز یې وکړو چې ځان سره چا سره یو کس ډوډۍ وي دویم دې بولي که چا سره دوه کس ډوډۍ وي دوه دې بولي درې دې بولي دا میلمانه کور ته بوځي وی ما ځان سره دوه کسان بوتله زوی یې دی هغه وایي چې بابا مې میلمانه ما ته حواله کړل چې دا کور ته بوځه هغه زمانه کې دا 70 آیاتونه لانو نازل او ابوبکر صدیق لاړه نبی علیہ السلام سره وی میلمنو ته مونږ ډوډۍ تیاره کړه ورته م کېښوده وی میلمنو وی چې د کور خاوند څه شو وی مونږ ورته وی چې د کور خاوند لا نشته ډوډۍ خورې وی چې مونږ خو دا ډوډۍ نه خورو تر څو چې د کور خاوند نی راغلی وی مونږ ورته وی ګوره که هغه راغی نو خفه به شي او ډوډۍ وخورې بس هغه لاړ نبي علیه السلام خواله او مونږ دله ډوډۍ تیاره کړه وخورې وی میلمنو وی چې نه د کور خاوند نی راغلی مونږ یې نه خورو وی زه خو پوه شوم چې اوس به مې بابا راځي ما ته به غوسه چې تا میلمنو باندې ډوډۍ ولې نه خوړلې حالانکې میلمنو په خپله نه خوړه وی دې کې مې د بابا اواز واورېده وی د کټ لاندې پټ شوم عبدالرحمن وی د ابوبکر صدیق دی وی چې پټ شوم سینګ کور ته راننوت د بیبي نه یې تپوس وکړو چې میلمانه څه شو وی هغې ورته وی چې دغه دې ناست دي ډوډۍ مې پرې خوړلې ده وی هغه مور مې ورته وی چې ډوډۍ خو ورته مونږ کېښوده په هغې خو وی چې مونږ یې نه خورو تر څو چې د کور خاوند نه راغلی وی ما ته یې وعده وکړو چې فلان کې روزه ما ته غوسه وی زه راووتم یارېدم چې بابا زما غلطي نه وه مونږ خو میلمنو ته ډوډۍ کېښوده خو چې میلمانې نه خوري نو مونږ څوک وی ابوبکر صدیق ډېر غوسه و چې دا ډوډۍ واقعي میلمه ته چې ډوډۍ کېده او نه خوري دا بیا به ګرمې او بیا به اور بلې دا خو څه ګیس خو نه دی هغه زمانه کې ګیزونه میزونه خو نو ګران کار حضرت ابوبکر صدیق غوسه شو تا ورته چې ډوډۍ کېښوده ډوډۍ ولې نه خوړه نیکبختیانو وی ته نه وي مونږ ځکه ونه خوړه وی خپ زیاړو خورم نه قسم دې که مې خوړه ابوبکر صدیق میلمنو وی چې ته نه خورې زمونږ هم دې قسم یې که مونږ وخوړه
خدای کور کې لانجه جوړه شو. لیکن ګوره نیکانو بندګانو ته که زمونږ د دې زمانې وځي چوکه د لاس کې ډوډۍ بدل رولا نه خوري لا قسمونه خوري ځای که نه دی نه اسوي وی ذاک من الشیطان وی دا ما چې قسم وخوړو تا دا شیطانی اثر الله خضر وروړي توبه ګوتې پکې ګنده کړې دواړو میلمنوم ګنده کړې د میلمنو نیت هم روغ و هغې وی چې ډوډۍ خو لږه ده نه هسې نه مونږ یې وخورو د کوربه رانه اوږې پاتې نه شي دی به راشي اوږې به پاتې شي پرې چې کوربه نو په شریکه به خو لږه لږ ګزاره به وکړو. عبدالرحمن د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی فرمایي چې ډوډۍ کې مې شروع کړه مونږ هم کېناستو میلمه هم کېناسته مور مې هم کېناسته ډوډۍ خورو خلاصېږي نه وی چې نوړی د بره نه اخلو لاندې نه اوچتېږي لکه د چینې د اوبو چې نوړی اخلو لاندې نه اوچتېږي وی مونږ هم پې ټول ماړه شو چې خوا کې ګاونډیانو هغې له هم په کاسو کې ورکړه هغه هم پې ماړه شو. وی بیا نبی ابوبکر صدیق وی چې ای ښځې دا ډوډۍ زیاته نه شوه وی زما د قسم په خدای وي چې یو نړۍ اوچته لس زیاتېږي په سترګو راته ښکاري. وی سار وختي مغه ډوډۍ خوانچه راواغېسته او نبي علیه السلام له مو لېږله. دا برکت د نیکانو د لاس نه چې ښکاره شو کرامت ورته ویلي کېږي. یو دوه صحابه فرمایي د نبي علیه السلام نه مجلس نه روان شو تیاره ده توره تیاره وی چې توره تیاره دواړو سره کونټۍ وې د یو د کونټۍ نه رڼا د یو د کونټۍ نه رڼا شروع شو د کونټۍ لکه د بیټري په شان خلک ویل لکه کونټۍ کې بیټري ده مې دا 1400 کاله مخکې د حضور پاک صحابو ته الله پیدا کړی ده د یو د کونټۍ نه رڼا خطا دواړه پکې روان لار روښانه ده چې یو ځای ته ورسېد یو لار جدا کېده د بل جدا کېده نو چې یو په دې ته هغه کونټۍ کې خو رڼا وه نو د هغه بل کونټۍ هم رڼا شروع کړه. یو صحابي فرمایي صحرا کې روانو لار رانه غلطه شو چې لار غلطه شوه تلم 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 یو زمری را باندې پیښ شو زمری خوله وازه کړه او غړمبېده لکه چې اوږې زمری دی انسان ښکار ورته میلو شي خدای دا څه وشو دا خو په زمري ور پیښ شوم وی بس اواز مې ورته وکړه چې زمریه تم د الله مخلوق او زم د الله د رسول د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي ملګری یم ګوره چې ما ته غږ ونه کړي بس وی هغه زمري چې دا مې ووی وی سر یې ښکته کړه او رانږدې شو لکۍ ترنګول لکه سپی چې سینګ مالک ته لکۍ ترنګوي هېڅ یې به نه غړمبار او نه بل څه او چې څنګه راغی ما سره خوا کې تاو راتاو شو او وی نیغ روان شو چې نیغ څه منځې لاړ نو بیا ما ته شا شاته ګورې او راغی وی زه پوه شوم چې دا زمرۍ خو ما ته لار ښایي وی زمرۍ رانه مخکې دی زه ورپسې زه ورته ما ته لار وښایه وی رانه مخکې زه ورپسې چې کوم دی دوه لارې راځي زه ودرېږم زمرۍ په یو لار ځي وی زه ودرېږم چېرې کومه لار به وی زمرۍ راپسې بیا شاته ګورې او راپسې راوګرځېده او بیا رانه روان شو مې چې همدا ده وی اله زمري پرېښودم چې د هغه صحرا ځنګل نه راویستم او کلي ته یې مخامخ کړم دې ته اوس کرامت وایي. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د کسرا د علاقې د بادشاه د فتح دپاره ولېږه دا چې د علاقه فتح کړه او کوتاهي به نه کوې نیغ پې ورځه چې د سنګورغې کسرا بادشاه هوښیار و هغه کشتۍ ټولې لر کړې وې خو لوی دریاب دی پول پې نشته او کشتۍ هم چې د لرې کړې نو خلک پسې به پورې وځي دی چې سنګورغې سره د فوجه هلکه پول خو نشته کشتۍ خو بادشاه خو خپل طرف ته غونډې کړې دي اوس به څه کوو دا خو میلمانه دي دوی له به د کشتۍ انتظام د کوم ځای نه کېږي کشتۍ خو ځان سره د مدینې شریفې نه نشي راوړی بلا مزل دی. حضرت سعد ابن ابي وقاص مرګو ته وی راځي د مخکې کېږم چې به دریاب وردو صاحب دا خو ورکوټ دریاب نه دی سمندر دریاب دی دا غیصه ده دا څه کوي وی نه د الله د رسول د خلیفه حکم دی د رسول هم نه د هغه د خلیفه حکم دی چې ورځی پې وی زه دنه مخکې کېږم کې ډوب کړم مه راځئ او کې ډوب نه کړم ته راځئ راپسې وی ای دریابه تم د الله او زم د الله د پیغمبر د رسول د خلیفه په حکم زم جهاد د دې دریاب د پاسه ما ته به لار برابرې او چې څنګه پې اس ور خوشې که فوج ورپسې شو پورې غاړه لاړل او د خپلو اسونو هغه سمان هغه خپې هم په بولمدې نه شوې دې ته کرامت وایي کرامت دې ته نه وایي چې ډوډۍ مه خوره هغه پلانکي ځای کې پیر صاحب دی ولې ډوډۍ نه خوري خدای پاکه ډوډۍ خو نبي علیه السلام خوړلې د هغه نه غټ پیر خو بل څوک نه ډوډۍ خو صحابه کرامو خوړلې د هغوی د خو لوی خلک بل څوک نه پلانکي ځای کې د خدای ولی دی
لویزبرګ دی لکه څه چل دی پکې چې دونه لویزبرګ دی بربند ناست دی نه ګرمي کېږي او نه یخني کېږي بشیر خو جامع ون دا خو ګرمي هم کېږي او یخني هم کېږي نه ګرمي کېږي او نه یخني کېږي جامع نه اغوندي خدای ته وګورئ چې کوم انسان بربند ناست دی او عورت ښکاري دا ولي کېدی شي ولې زموږ عقل کار نه کوي عورت ښکاري که دې ناپوهه دی خو لیونی شو که نه پوهېږي او که دې پوه دی او روغ دی او بیا هم عورت نه پټوي نو فاسق فاجر دی شریعت مخالف پلان کې دی کې پیر دی ډېر نیک سړی دی د کرامت خاوند دی هلکه ولې او دسمات یې نه کوي یا خدایه پاکه او دسمات یې نه کولو او دسمات یې خو چې انساني نو خامخا به او دسمات یې کوي نو ما هم یو ځای تپوس کړو مونږ ملکانو لاړو نو چا نه مې تپوس وکړو یو دی دسمات یې نه کوي نو هغه خوای ګاونډي نه مې ورته تپوس وکړو مې دا پیر صاحب او دسمات یې نه کوي ماسخوتن مانځه نه پس په تیاره کې راځي دا دسمات یې راته وښیي چې کوي که نه کوي خلکو مخکې خو څوک متیاز یې نه کوي غټ غټ برید پې پریښي غټ غټ اوږد اوږد برید چې دا شونډې پې پټي دا زمونږ په وطن کې دي په پنجاب کې ډېر زیات دي غټ غټ برید او جناب علي او د خلکو پیري خلک به ورځي ورته به ناست دي دومره اوږد اوږد برید پې پریښي او جناب مونځ به نه کوي ګیره به خورئ خو د پیغمبر سنت ته خورئ ګیره خورئ زمونږ خلکو مرشد پاک دا زما مرشد پاک دی دا زما پیر دی نه جي نه خدای ته رسېدلی دی او جي دا هغه هلکه مونځ نه جي مونځ ته ساجد دی خدای ته ورسېد خبره خلاص دا د جنت سند دا د خدای د رسېدو سرټیفیکټ چا وله ورکړی دا خو به الله رسول ورکوي که نبي ګزار بنده دی ولې جوړ نه شم یو بزرگ عبادت کو شیطان ورته آواز وکړ وی باس ته عبادت ته نور جت نشته بس ته خدای ته ورسېږي هغه کې سوچ وکړ چې نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې واعبد ربک حتى یأتیک الیقین تر مرګ پورې د الله عبادت کوه واعبد ربک حتى یأتیک الیقین تر مرګ پورې د الله عبادت کوه نو هغه ته وایي چې د مرګ پورې کوه او ما ته وی بس چې عبادت ته دا شیطان دی وی شیطان پیښم در باندې شیطان او تاسو وی غړولې مې خدا علم په زور را نه بچ شوی وی بیا دې مرا سره چالو کو وی دا علم په زور در نه بچ د الله په فضل نه بچ شوم کوڅه کې علم په زور خو بیا مې قبر کې راځم بیا مې غړې وی دا علم په زور نه الله په فضل نه خلاص شوم نو الله ولی بسو کی قران شریف وی ها الذين امنوا یو خدا چې ایمان برابرۍ عقیده برابرۍ الله یومنی موجود منی دا ټول کائنات و خالق مالک او دا ټول مخلوق پیدا کون کې فنا کون کې منی کم خلی صفات کې په قران او په احادیثو کې دا خلی صفاتونه الله منی دا خشتو صفاتونه مالک دا منی قادر مطلق خالق حی قیوم دا انوار او دا سپومه راخکاره کون کې فنا کون کې انسان له جون ور کون کې ختمون کې انسان له مرض راوستون کې جوړون کې دا صوت دی الله ذات دا بمني قادر مطلق دا کائنات اختیار من او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسالت پیغمبري بمني او دا به ایمانی چې پټولو پیغمبرانو کې اخیری پیغمبر او دا ټول انبیاء او سردار او دا الله ټول رسولان بمني فرشتي دا الله مخلوق ته بمني کتابونه دا الله دی هغه بمني دا آخرت ورځ بمني څنګه آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت تقدير بمني خير او شر ارتب بمني دا الله رب طرف ندي دا آخرت ورځ بمني پوره صراط بمني دا قبر عذاب بمني دا عرص بمني فرائض بمني چې دا منځونه فرض دي زبې کوم روزه فرض دي زبې نسم حج فرض دي زبې کوم زکات فرض دي ور کوم با ناروا او گناهونه به منی چې دا د الله نافرمانی دي نه بزان ساتل وکانو یتقون یو عقیده به برابرۍ او دویم وکانو یتقون تقوا به پکې دیم صفت ده عقیده درست تر مدیدار ده تقوا پکې نشته پرهیزګاری پکې نشته تقوا پرهیزګاری تقوا درې مرتبه به ذکر کړی دا کفر او شرک نه بزان ساتي دیم د گناهونو نه بزان ساتي دا دویمه مرتبه او دریمه مرتبه هر قصد چې د الله نه مشغولای الله تعالی د پمینس کې رکاوټي داغه نه بدن ساتي نو چې عقیده او ایمان برابر شو او تقوا او پرهیزګاری پکې پیدا شو الله وی دا الله ولی دا زما ولی
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. ایمان عقیدہ برابر او تقوا پکې پرهیزګاری پکې منځ کوي او دس کوي تسبیح لري ذکر او اذکار کوي په خله درود چلیږي په خله ذکر چلیږي په خله غیبت او کنزل نه چلیږي او که په خله غیبت چلیږي پای کنه ګناه شو کنه شو ګناه کبیره شو په خله کنزل چلیږي د بل سپکه په چلیږي مجلس ته ورځي او د بل بد درته وای خو خپل محتاج لري هدایت وته وشي دی غیبت کی غیبت لوی گناہ ده دی د پردیس پکوي دا لوی گناہ ده دی په بل باندې خلق دغه کوي چې د خلکو به اعتمادي پیدا شي ټول خلک مال راځي دا خوري لوی گناہ ده دی کبر کوي دا خوري لوی گناہ ده دی د پیسو لالچ خلکو لور کوي خلکو له پیسې اخلي دا خوري لوی گناہ ده دا تقوا نشو ذکر او اذکار الله یادول درود شریف ویل بچا غیبت نکول علماء سره محدثین سره او علماء نیکانو سره محبت مینه ساتل او بدانو ته نیک لارې ترغیب ورکول دا د الله ولی دی لهم البشرى قرآن شریف کې الله فرمایي دی له وزیر به د قیامت پر ورځ باندې دی له جنتونه به د قیامت پر ورځ باندې دا نیکان اولیاء الله د پنجاب کې اگر غټ دا جنت دا ولا جوړ کړی پدې کې څوک نه وجرتی دي مریدان براشي هغه ولا ټولو په پټو کې کارونه کوي ټول ورته خدمت کوي د مانځه وخت شي الکه مونږ کو نه یاره پیرم کامل دی پیر به مباسي پیرم نبی علیہ السلام فرمایي اے فاطمه زما لور د الله نو یریګه ګوره زری د الله نه نشم بچ کول اے صفیه د پیغمبر ترور الله نو یریګه ګوره اے فاطمه د پیغمبر لور الله نو یریګه نو حضور پاک مبارک کړي دا څه وي او ته دا مون نه کوي د خیر روجي دي نه نسی ما تخپل پیر سے پینځل له روجي معاف کړی ما تخپل پیر سے شل روجي معاف کړی روجي معاف کوون کی سوچتا نو په غلطه مونږ روان بس لن سیز درته خو کم انسان چې مسلمان دی او کم انسان د شریعت او د سنت او پابند دی او نیک سره د الله ولی دی نه د الله ولی بل نشته دا الله دوست شو کنه پچا تا په هنر لګیدلې مغور بیا کرامت هم ښکارا کیږي شاه عبدالعزیز کشف هم کیږي بیا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د شاه ولی الله صاحب زوی دی هغه ډېر لوی محدث دی او ډېر لوی مفسر دی شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه هغه په درس کې یو ځل د پنجاب کې زمونږ د زیارتونه خو خېول ده کې خو په یو زیارت کې څه پروګرام هم کېږي نو هغه د دین خبرې پکې وشي یو عالم تقریر کوي نور خلک یې ووري دین خبرې پکې وشي یا پکې ناخواني وشي هلته کې خو باقاعده صاحب چراغان دی او ډول دی او سورنا دی او دوکړې دی او باجی دی په پنجاب کې په سند کې دا عرسونه دا ډېر زیات دي بچه ته موړا وګوري موړا پته نه لګي چې کې سوچتاو کې بګی نشتا او هغه ترجمه شي او صاحب درد او دروز جوړو شي او قواله شروع شي او هو خزم راځي او سلیم راځي او چیلیک دی او ګډان دی او ورته ورود دی میله جوړ شي نو خدای یاد درسته او نه د پیغمبر درسته نه د دین څخه خبره شي دا پنجاب کې ډېر زیات دي بس صرف شین کمیس والا پکار دی شین کمیس جوړو هغه بل شي سي غلاس کې هغه دوه چمټې غونډې جوړو کړنګا چي او د درې پیل چې هغه خدای زماره توبه خلک په کوم طرف روان دي هغه جناب چې دغه یو ورسو په هندستان شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه چې دینو خو ګوره لازم نه را چې دا اورس کینو غنی هغه چا په قبر کې کیږي هغه خسړی نه بعض د نیکانو خلکو په قبرونو خلک نه ناروا ورسونه کوي شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه سره طالب ناس ته په درس کې وته چې صاحب د پلان کې زیارت کې ورس ته مالي زیارت راکړه دلال شو هغه وته چې نه اورس لخوا ما وته چې شرعي او پروګرامي خیر دی دا عرسونه د هندستان دا خو شریعت نه خلاف دی چې خو خلک ګډيږي نه کله کان پکې وځي او ډول سرناو قصې پسې دي دا خو ما نه اجازه و شرمېږم طالب ته سبب یا وي سه مالي یا 5 منټو تماشا وکم ځکه خلک منی کوم ته ما ته وځول اجازه مال راکا بل بیا غ طالب ورته یې رسې یو 5 منټه اجازه راکړه لګونه لاشه شاه عبدالعزیز صاحب رحمه الله ورته وی ودا سکارو کا چې دا اجازه درکوم علماء سوال جواب دیوس یو خط یې ولیک اوله ورکوي خط هغه زیارت تلاسه چې کوم بزرگ ولی عرس ته نو دا قبر سره خوا کې یو اون ده
اونه کې به یو سړی ناشتي دا زما خط بوله ورکي طالب لاس کې خط واغې چې تماشه به مو کوم دا خط به مرسو چې لا لغه اونې لورغه اورګه استاد دا کار به مخ کې وکم چې ورغه په اونه کې یو سړی ناشتي دا ولا خط ورکړ وی دا خط مال شاه عبد العزيز صاحب راکړی دی چې خط څنګه هغه کته هغه وته یو درې طالبہ صبر او جواب ولې اوسه هغه قلم راواغشتو دا خط په شاه باندې سټ کرخه مرخه راخ ته طالب ته شابه دا یو څه جواب زماره طرف نه او ډیرو خندل قبر اونه کې کوم سړی نه طالب وای چې زرا دغه شم حیران شوم چې دا زما د استاد کم خط کړي په دې نه پېدم څه کرخه مرخه دا چې هر کله نو کوم چې څنګه لیکو او هغه سړی چې داونه پر اثر کې ناس هغه چې یو کام کرخه مرخه دې نه پېدم نو سوچ کې پریوتم چې دا دوته سولیکل هغه سولیکل دا سړی او خندل ولا دا په ونه کې دې څنګه ناشته وي اوس په ځای پاتې شو تماشا د خط په تماشا کې دا سړی په تماشا کې واپس راغی چراغ شاه عبد العزيز صاحب ته چې خط څنګه ورکوي ډېر زیات خندل ما وته چې صاحب په دې په پیګه تا مو خندل هغه مو خندل تا وته سړي کې وغیرہ ته دا سړی سو کو دا خط تاسو یاره وي ته نه صبرې دې وی ما کې دراشه ما یو خط به یو سينوم دا د قبر چې کوم ولی الله دې بزرګ دلاره د روح او چې دا پهونه کې ناستو د مړي روح کله انسان په شکل شي الله ولا بل شکل ورکی لکه نبی عليه السلام مبارک چې کله بیت المقدس طلب یو لک سریر زره پیغمبرانو ته منځ وکړه دا ټول پیغمبران یو لک سریر زره الله ولا شکلونه ورکړو په بیت المقدس کې ورپسې امامت وکړه بیا چې کله اسمان تلانو پړومبي اسمان کې آدم علیه السلام سره ملاقات وشو ورته بیت المقدس کې آدم علیه السلام التم شو په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام او په دریم اسمان کې یوسف علیه السلام او په څلورم اسمان کې بیا چې نو ادریس علیه السلام دی او په پنځم اسمان کې هارون علیه السلام دی او په شپږم کې موسی علیه السلام دی او په اووم کې ابراهیم علیه السلام البته بیا دې ټول موجود اسمانونو نو دا د دوی روحونه الله ولا خشتخ کل شکل ورکی دا رنګ دی مړی لا الله یو خشتخ کل شکل ورکی نو دا ولی د زمانه کې دا چې عرس ته دا بزرګ انسان دی نیک انسان دی اخو ته نو چې عرس کا وطن دا عرسونه دا د انبیا ولا خراب عرسونه دا روح نو دا ما وتخت لیکلو چې ته دومره لوی بزرګ او ډېر ولی نو ستا په قبر کې دا عرس کې راوي نه بندې څنګه دا خدای لوی ولی چې دا عرس شي بندول نو چې ما وتخت الیکا نو هغه ته په جواب کې ولیکل چې دا زما کار نه راستا سو کار چې ورسونه بند کې وګوره دې دنیا ته بلې دنیا ته دا امر بالمعروف او نهي عن المنکر د مړو کار نه را جمدو کار دی دا به تاسو بندوي او واجب دا چې یو طالب نشي منې کوله په مادو مړي خلق منې کې یو طالب د نراغه غدي منې نه کړی شو دا خندا پدې پروګرام یو نیک انسانو دا کشف کړل دي بزرګانو ته کېږي دې هغه مرتبه راته نو یو سوداګر هغه سره یو وینځو ډیره خوبصورت وینځو او هغه چې په تجارت په سفر کړ په خواغه په قافلې کې میاشتې سفر ویني دا سوداګر چې ته نو د وکړه راوینځه خدان سره د نشم بوتلې په سفر دي نه سفر نه جوړ نشي نو په علاقه کې یو نیک انسانو هغه ته وی چې دا وینځه ځان سره امانت په کړې وینځه خو امانت نه خیر ده مجبوره کنه هغه وته خبرونه دې کور هغه خوا کوټه کې خدمت کوي دی خو نه راځي زبا خو نه راځي چته وی دا نیک انسان یو ځل کور ته نه وته په دې وینځه نظر لګېدل څه ګناه ته نه شوي خو غلط نظر باندې قتلم به ګناه ده فرض کو معنا شوی چې الله دا معنا شو دا وګور معنا غلطي شو پر دې وینځه ده او په سپک نظر او په غلط د بدو په نظر زما قتل تاسو شو نو دی ویلال خپل پیر سبلا چې سب دغه معنی یو غلطي شو او یو وین جواب خشته ما ته چې امانت خو دی او ما په بد نظر وته کته هغه توبه خو مستنه وی خدا سي نه کیږي پلان کې دی کې د ما یو پیر دی غلبه دی مقصد دا چې لږ او کړيږي چې بیان کوي ابدلا معافی د الله نه غواړي نه الله به معاف کوي سر را تخایا وی خپل پلان کې نوم دی او پلان کې محله کې اوسېږي پلان کې لیکي ورشي ویلا چې لاغه محلي یا سړی تاسو کو نغي ته چې مولانا څه په کوم سړی غواړي نو هغه سړی دلته نشتا ویلا دې نوم دی د پلان نوم دی د قبيله وی دا شته را سړی او ته چې غواړې نه وی څه مطلب وی دا خو شرابي دي چې ته چا پسې ګرځي په دې نوم بل نشته یو شرابي شته د شراب خانه په بازار کې اوسېږي دی واپس راغی خپل سپیر سیبلا
ویسه هغه کتاب تکم سړی خو نه راخو څوک نیک سړی بزرګ نه دی هغه خو یو شرابي سړی دی کباپی او د شرابخانه په بازار کې اوسي وندل ورشه دقره یاد دی چې دروازه شمه شرابخانه په بازار او خلک مته نه ګوري پټکې مې په سر دی غشت جامې سنت مې چولې چې دا سړی دلته څه کوي وی خیر ورلم تاسو مې کوی چې دې کور کې اوسېږي کور ته ورننه وتم وی چې وته یو الک ناشته مې چې پلان کې سره زمانه دي او سره یو زنانم ناشته ده او یو خشتخ کوله لکه مو سره ناشته او یو سوراحي سره پرتر هغه کې سره شرابم پرتري خدای پاکه وی زه په خپل په بدګمانه شوم چیرې دلې زرا لګلم د سره کو شراب پرتري جنې ور سره واقع خاناس سره لک ور سره خشته ناشته او شرابخانه بازار کې داس مصیبت سر شوم بیا مې راشه بلا مزل لیکل خپل جته ته وای سره بیا وګور مې چې سب دغه ایمان ها نه وی ما دې ورته وی چې خپل جته مته ده دنه دعا غواړم دې ایمان دعا غواړم بس زما خپل پیر سیب لو هغه ته به وایم چې وکړو ستا باندې مدګمانه شوم چې تر داسې خلکو لاس نه وکړي وی هغه لک ما ته وی چې سکه ما ته چې راځه کار چې راغلی مساجد نه خو بصارت نه وېما ما خو دا ګمانو چې خپل پلان کې را لګلې نو وی ما ته چې وای ما ته خپل اجت الله بس اجت پوره کی ما ته چې ما اجت پسې الله پوره کی وی ما ته چې نه څه چل مې چې دا وی چې دا خو په دې په سوراخه کې زه ته جام کې راوالو او شراب نه دا خزه وی چې دا خو زما خپل کور والا او پر دې خزه خو دا له پلان نه زه کړم وی لګي پټه زما اطمینان پیدا شو وی ما ته چې دومره نیک سړی چې تا په پلان کې را لګلې ما زه شرابخانه په بازار کې ولوسېږي وی ما ته چې خلاص شرابخانه بازار کې نو سېګم او بار اوسېګم نو بیا برا سره تاجران وینځي دین زبو ته په غلطه نظر ګور دا کشف دا نیکانو اولیاء خدا چاته کی دام هغه چاته کی چې د شریعت او سنت غوړي پابند ما مخکې درته وی چې کرامت هغه ته نه وی چې یو ناشنا کار د چانه صادر شو هغه ته وی چې یو نیک انسان مسلمان نه یو ناشنا کار ښکار شو د شریعت پابند سړي نه ښکار شو او کله شریعت پابند ني او داغه نه د انور او سپومم پر لاس کې را کوشن زما وینا نه د حضور پاک مبارک وینا ده چې دا بجادوګری کور ګرځي رومبه بمونګو دا سړی په شریعت برابر دی کنه دی په سنت پابند دی کنه دی مسلمان دی کنه دی عقیده برابرۍ د سنت پابندي شریعت پر پابندي دې ته موږ چې دنه ناشنا کار شو کو نه شو ناشنا کار بیا کیږي یا باندې کیږي بس دا ویلی والله خپل موږ کوي خپل لوجي نه چې خپل اعتراض کار کوي غیبت نه کوي چا پسې بد نه وي چا ته بد رسول کوشش نه کوي دا د الله ولی والله کدا عالم دی کدا نیک سره دی کدا مبلغ دی کدا مجاهد دی کدا هر څوک دی دا پکې نشته نو زمارونو یو اولیاء او د توخو چې چاته اولیاء وي مو خلک دوکه کیږي ډېر زر دوکه شو چې چانم داسې د جادو سره ناشنا کارونه دي ګره به خريدي هغه برې په پریخي او سبب دنیا به ولې د پلار او د نیکه نیک سره ته شو پلار او نیکه نیک سره دی په خپل نیکه ما یو سړی ما ته خبره کوله یو ډېر ځات مریدان یو سړی راغلی دی وی هغه ته په خانقاه کې هغه کم ځای کې هغه مریدان را جمع کیږي دوه ټي وی ګان پراته دي وی پیر سے ترنگین ټي وی پروت دی او نور ترابل پروت دی یا خدای پاکه دا پیر سے ټي وی ته پروت دی پټي کې جنکو تصویرونه راځي د سړو پکې راځي دین ټي وی ګورې غیر ګور دنه خلک ناسي وي دنه خلک دعاګانې غواړي وی پلار یې نیک سره دی پلار یې خپل نیک سره کړه الله خبر خلاص کړ نوح علیہ السلام پیغمبر او پلار گمراه دي ناغه په دریاب کې غرق شو نوح علیہ السلام الله ته سوال کوي یا الله ان ابني من اهلي زما تا هم ته جستا اهل بچو ما زما زی خو زما بچی دي کنه اخو دي غرق وي انه ليس من اهلك انه عمل غير استا بچی نه دا خو برمل نو قران وي ځنه دلوت علیہ السلام بی دا قران کې الله وتعالى فرمایي چې تزا تاسو ټول بال بچ با الله د عذاب نه بچ کی خبر نه بچ کیږي ولی عذاب بدعمل قوم مرګره ده او سلوکم دا ولایت دی په خزو کې مګره راځي بیبي مریم خزه و بیبي وا څومره نیکه بیبي وا حضرت زكريا عليه السلام چې ورغه كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا چې کله به ورغه یو ځلنا كلما عربی کې طالبان چې کله به ورغه هغه سره برودي پتا وا مفسرین دي کې د جمی کې د اوړي میوه په اوړي کې د جمی میوه ان لك هذا یا مریم ان لك هذا مریم دا د کوم راځي او تاسو وایي
قالت هو من عند الله، دا الله طرف ناراضي. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله چې چاله غواړي به حساب روزي ورکړي. ورانو کې نه کانشته پنارینو کې نشته. نو بس چې کم سړی په شریعت برابر او نیکی کوي او نیک عمل کوي او د ګناه نه ځان ساتي، دا د الله ولی دی، دا اولیاء الله نیکان دي. او که کم سړی ځان ډیر خلکو تخکار کوي چې دا الله ولی، خو د عقیده کې فرقي او یا په عمل کې فرقي، د شریعت مطابق یا سنت مطابق عمل نه، دا به ولی د خدای نه. څه څه به ذکر جادو مو دی باغی به خلک دوه کوي. بیا به موږ سکو دا خو دوه خبرې شوې چې ولی څوک دی او د ولی مرتبه څه ده. مرتبه من درته وایي چې له عزت د خدای په نس موږ بسکو، موږ بر دې خلکو احترام او عزت کو قدر وکړو، دشمنی به سره نه ساتو. ولی من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب، چا چې زما دوست سره زما ولی سره دشمنی وکړه، الله فرمای د الله رسول فرمای دته زما د طرف نه اعلان جنگ دی. دا الله جنگ په ټینګې دي شه دوه په الله زمون راځي. مونږ ټول الله خپل اولیاء او دوستان جوړ او الله دې زمون راځي شي. یا الله عمل زمون نواري چې ته خوشاله کېږي، خدای دا عمل نه مصادق چې ته خپه کېږي، خدای دا فاتو بلیات و مصیبتون تکلیفون من محفوظ و مامون رسد. الله دعا و جهان خیر نصیب کړي، دعا و جهان بشر نه مون حفاظت سره وساتو. موږ به ان شاء الله د اتوار پر ورځ باندې لکه مخکې غونډه بیا دوره حدیث شروع کوو. اتوار پر ورځ تقریبا داسې 8:30 بجې عیدګاه کې کوم مرګي فارغ دعا کې شرکت لپاره نو تشریف راوړئ. او دا حدیث دوره ده، دا ما مخکې دا ویډیو تاسو ته ځکه په پټې ملت طبيعت باندې لګ خطاون دي چې ما وی طالب الله درزا لپاره د کلی باندې الله د رحمت د نزول په خاطر زه به دا خدمت کوم چې دا حدیث درس کوم الله لپاره او تاسو به طالبانو خدمت کوئ. بعضي جماعتونو کې طالبانو متعلق له شکایت راځي او خبره نه ده دې باندې ځان پوهه کې طالبان دا د الله دین طالبان دي حدیث لراغلي خپل پیغمبر احادیث دکې نو دې سره بغض مساته حسد مساته نیت ته نه بدوي. نیت هم بد ک د طالب نه د خدای په دې د الله دوست بل څوک نشته. دې بچی پری دي د خزه پری دي کو وطن پری دي د احادیث دکې دې راځي په جمعات کې دې راکېږي. نو چې دا بعض کسان نیت بدګي د خدای د قهر او غضب نه ويریږي او داسې مکوي. او کبه تاسو داسې کول آینده لپاره دا به دوره بند کړئ. دا به بل کلی ته چې بل بیا په درس کوما ما تدیر مدرسو ولا تنخواګانې مغټي راکې یو ځنه زم الله لپاره دا کار کوم. باندې خدای پاک ما خو الله تعالی په دې شروع کړو او چې ستا دا بندګان نه پیژنې زما څه کار دی. ته په دې ملامت دي. نو ان شاء الله اتوار پر ورځ باندې موږ شروع ده تاسو ټول یریږئ مخه سوچې یا خدای زه حیران پدې شم کنه دې نو بڑی وای امریکا ده نو حکومت خراب دي نو حکومت په عمل نه کوي نو امریکا ده نو کله چې ورور سیدم کنه ارمان دي او دلته کې بیا کور به ما په پدان لمن راړو کور نه شوټینګ دی جمعه کې مړ نشو بم خلاص دماکه نو مقرره بدی کنه نو کوم ځای ته خلاصې دي چې مقرره نو دا ټول خبره غلطي ځان کې بیداری پیدا کړي ځان کې جراءت او بزدلی نه پیدا کړي نه پیدا کړي. البته امریکا مخ خوشاله وي چې مسلمان دونه میارول دي چې دلته ملقېګه عمر فاروق مدینه شریفه کې ورنو کافر په خپل بلډینګونو کې راځي نه نه شی به موږ بوشل تمامولي ولقي دلته په کورونو نه نو جمعه تمامه بیان نه بهر کیفه طالب هغه زما دشمن ته زما دشمن دي دا څه مکوي. دوه کې چې الله زموږ دوران په خیر وافق شروع کې په خیر الله اختتام ته ورسي او زموږ د لیکلي لپاره الله تعالی د رحمتونو او د برکتونو ذریعہ وګرځولې کې خدای زموږ د دین او زموږ د ایمان او زموږ د مدرسې او زموږ د جماعتونو او زموږ د عقیده او زموږ د عام مسلمانانو حفاظت نصیب کړي. زموږ د محبوب اگر مې سید خو وفات شوی دعا غي ته مو کې چې الله مغفرت نصیب ټول مردان دې له بخي دا دوه کې الله خیر وکړي په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله. مخنه پټای خان دو خدمت کې دعا کول خیر دې کسړي کې لاس نه پورته کوي. شپږ روزو فضیلت اهمیت مختصر بیان کړي او جمعه بیان کړي. تیر جمعه نه مخکې جمعه کې شپږ روزو پورا بیان کړي ښا او دې کې سکونی سي نبی عليه السلام فرمایي الله بدايه ثواب ورکړي لکه ټول عمر کې روزي نیولې. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. دا وتاسو ته په خور خار کې بیرون کچره گیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هم تاسو ته د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12